سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټیم په ټیم موږ ناسته کوو د مختلف شاعرانو سره ادیبانو سره فنکارانو سره هم په دغه سلسله کې نن موږ په اسلام آباد کې موجود یو زه په یو هاسټل کې زما سټې وه دلته را سره د ملکن دیر میدان سیمې سره تعلق ساتي وقاص سره را سره ناست دی چا چې په 2021 کې د ملکن پوهنتون نه په سیاسیاتو کې په پولیټیکل ساینس کې ماسټر وکړو اوس سیاسس ته تیاری کوي په اسلام آباد کې په یو هاسټل کې پاتې کیږي زما سره ناسته کې د خو ډېر یو ښکلی اواز لري او ډېر د ټپو یو ښکلی اواز یې راته واوروو چې زما ډېر خوښ شو نو دغه کې موږ یو خواهش وکړو چې یاره موږ ستا د اواز خپلو ملګرو ته ور واورو او هغه ته هم لږ خوندونه واخلي چونکې موږ خو ډېرې ټپې د شوکت سواتي سره راشد سره افسر افغان سره داسې موږ ډېر ریکارډ کړي دي او ما کوشش دا کلی چې ټول عمر داسې یو پټ صلاحیت زه ستاسو مخې ته راوړم څوک چې ډېر کم کوس په سوشل میډیا ښکاري خو په هغه کې ډېر پټ ډېر صلاحیتونه موجود دي د وقاص ډېر ښکلی اواز دی د ټپو او ډېر ښکلی ترنم کې ډېرې ښکلې ټپې ریکارډ کوي نو زه وقاص به تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ډېره مننه شباب بھائی چې تاسو دلته رالی او زموږ اواز د یوټیوب په لیکه خلکو ته رسوئ ډېره مننه کوم ستاسو او تاسو ته به زه خپلې یو څو ټپې شیر کړم خپل اواز او ته د سوات نه یې دروغ وایې نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه زبردست هو فشان ولاړ لکه غنم یم د بېلتانه سیلی مې ټیل ناټیل کوي نه زبردست د بېلتانه سیلی مې ټیل ناټیل کوي نه زبردست اول دی ویل چې رامین شه اوس راته وایي زړګې صبر کا مینا اوس راته وایي زړګې صبر کا مینا هو د لیلا دې ستم ته ګوره چې سترګې تورې کي لکۍ ورله پرېږدي نه چې سترګې تورې کي لکۍ ورله پرېږدي نه ډېر ښه زبردست او خدای دې په تنګه لار کې راکا چې نیم دې وخورم نیم دې جیب کې واچوما چې نیم دې وخورم نیم دې جیب کې واچوما کوچیانو لمې ورکا چې د کابل مڼې په خلاصه خولګۍ خروما چې د کابل مڼې په خلاصه خولګۍ خروما هو مونځ مې کولو شوي رایاده ملا ولاړو زه سجدې ته ښکته شوما ملا ولاړو زه سجدې ته ښکته شوما ډېر ښه او داسې خواږه خواږه راګورې لمن دې ونیسه چې زړه در واچوما لمن دې ونیسه چې زړه در واچوما زبردست او اوبه د لرګو در خوږې دي جینۍ د یار دپاره برګو درته ځي جینۍ د یار دپاره برګو درله ځي زبردست ډېر ښه ناره ولاړې پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دې یمه او فتناره ولاړې پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دې یمه ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دې یمه
شباب ستا د زړه دپاره ډېر ښه فنور ولاړه یم تلي راله سیزینا فنور ولاړه یم تلي راله سیزینا زبردست او په مخ څلور خالونه کېږده پتا مین زه په څلور مذهبه یما فتا مین زه په څلور مذهبه یما زبردست ډېر ښه زبردست ولم یو بل نظارېږئ ژوندون د جمعې مازدیګر د تېر بشینا ژوندون د جمعې مازدیګر د تېر بشینا زبردست او په مازدیګر کې ورته ګوره د دغه کوره به جوړه ګودر ته ځینا د دغه کوره به جوړه ګودر ته ځینا زبردست ډېر ښه تر بل زارېږئ ما د محفل یاران لیدلي خاورې دینه ما د محفل یاران لیدلي خاورې دینه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړۍ په ګړۍ مه وایه چې زما ما ته ګړۍ په ګړۍ مه وایه چې زما ځان مین یې په معنی یاري په داسې مینو نه کېږي میانه اول دې ویل چې را میان شه اوس راته وایي زړګې صبر کا میانه تا پسې مې ډېر جړلي دي جانانه تا پسې مې ډېر جړلي دي جانانه سترغلې مې پړسېدلي دي جانانه تا پسې مې ډېر جړلي دي جانانه سترغلې مې پړسېدلي دي جانانه زبردست ډیره مننه وقاص بھائی ډیر خوند دی وکړو او نیمه شپه ده داسې په نیمه شپه کې ټپې او سندرې ډیر خوند کوي او زموږ ټول نیک خواهشات او دعاګانې ستاسو سره دي چې تاسو کم د ژوند کم ګول جوړ کړی دی د CSS تیاری کوئ الله دې وکړي چې تاسو په دې کې هم کامیاب شئ او داسې کله کله د انجوایمنټ دپاره د ریفریشمنټ دپاره داسې ټپې او غزلې دا ډیر خوند کوي نو ډیر خوند یې وکړو او ما ستاسو اواز ډیر خوښ شو نو ما غوښتل چې ملګرو ته یې ور واورم خو په دې تلو کې به زه تاسو ته خپله یو ټپهیزه ډالۍ کوم وایي ټپهیزه ده وایي دا سوال زاری مې خوښه نه شوه دا سوال زاری مې خوښه نه شوه او دا زندګي مې خوښه نه شوه والله بیخي مې خوښه نه شوه وایي بس غریبي مې خوښه نه شوه په چم ګاونډ کې سړی پاتې راولي نه او وایي ښه د جرګو کار سړی ومه ښه د جرګو کار سړی ومه او د پښتنو د لار سړی ومه په قوم اوچت د سر سړی ومه وایي د زمرو د ښکار سړی ومه په تا مین شوم ګیدړان مې ځغلوي نه ډېره مننه